سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر هله ده چې ټول به رک روغ او جوړ واوسیږئ ګرانو دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات دي موږ له همدې یوټیوب چینل څخه د اډوبي فوټوشاپ د درسونو یوه لړۍ شروع کړې ده چې نن د دغې لړۍ دریم درس او دریمه ویډیو ده. نن ورځ په دغه درس کې غواړم چې تاسو ته د ریکټینګل مارکي ټول په هکله باندې معلومات درکړم. هله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او یو څه ترېنه زده کړئ. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم نو له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم که تاسو تر اوسه زما د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همداشې به زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او همدارنګه له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو له هر څه نه مخکې به تاسو راشئ فوټوشاپ ته. کله مو چې فوټوشاپ اوپن کړو نو دلته که په دغه ټولز بار کې تاسو وګورئ له موف ټول نه وروسته دویم نمبر کې ریکټینګولر مارکي ټول دی. په موف ټول باندې موږ په تیر درس کې بحث وکړو، اوس بحث په ریکټینګولر مارکي ټول باندې کوو. که چیرته په ریکټینګولر مارکي ټول باندې تاسو دغه کرسر پرېږدئ نو تاسو سره به په هماغه ډول باندې یو کوچنی ویډیویي لارښود په دغه کړکۍ کې خلاص شي. دلته وایي چې ریکټینګولر مارکي ټول شارټکټ یې ایم دی او لاندې لیکلی دي چې میکس ا سلیکشن ان د شیپ اف ا ریکټینګل، یعنی د مستطیل په شکل کې یو سلیکشن او انتخاب جوړوي لکه په دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ. نو که زه راشم او په دغه ریکټینګولر مارکي ټول باندې کلیک وکړم نو ریکټینګولر مارکي ټول به له ما سره سلیکټ شي. اوس زه دلته له هر ځایه چې وغواړم په هماغه ځای باندې دغه کرسر ودروم، کلیک کوم او ډریګ کوم یې. څومره سلیکشن چې زه وغواړم په هماغه اندازه باندې سلیکشن او انتخاب کوم او موس پرېږدم. نو تاسو ګورئ چې دغه اندازه له ما سره سلیکټ شوه. که چیرته تاسو پراپرټیز بار ته راشئ نو دلته به تاسو د ریکټینګولر مارکي ټول ځینې پراپرټیانې وګورئ. لومړی چې دلته کوم چیک ده هغه ده نیو سلیکشن. نیو سلیکشن څه مقصد؟ اوس ما یو سلیکشن واخیست، که چیرې زه وغواړم په بل ځای کې یو سلیکشن واخلم نو دا سلیکشن به اتوماتیکلی له ما سره ختم شي او یو نوی سلیکشن به ډرا شي لکه په دې ډول. نو که زه په هر ځای کې وغواړم چې نوی سلیکشن وکړم پخوانی سلیکشن به له ما سره لومړی ختمیږي او نوی سلیکشن به ډرا کیږي. له نیو سلیکشن وروسته په دویم نمبر کې له ما سره دی اډ ټو سلیکشن. که چیرته زه په اډ ټو سلیکشن باندې کلیک واخلم او زه وغواړم یو بل ځای کې هم یو سلیکشن وکړم نو دا له ما سره اډ ټو سلیکشن کوي، یعنی دا یو سلیکشن له ما سره شته دی. زه غواړم چې په دغه کینوس کې نورې سلیکشنې هم وکړم نو اډ ټو سلیکشن به تاسو کلیک کړئ او په هر ځای کې چې وغواړئ نورې سلیکشنې تاسو کولی شئ لکه ما چې دلته دومره سلیکشنې وکړي. نو که تاسو چیرته وغواړئ له یو سلیکشن نه ډېرې سلیکشنې وکړئ البته په ریکټینګل شکل کې ریکټینګولر مارکي ټول به سلیکټ کړئ او ورسره به اډ ټو سلیکشن باندې کلیک وکړئ. بل دی له ما سره په دغه پراپرټي بار کې سبټرکټ فرام سلیکشن. سبټرکټ فرام سلیکشن له موږ سره څه کار کوي؟ که چیرته زه په دغه باندې کلیک وکړم او وغواړم چې له دغه سلیکشن څخه یوه اندازه کمه کړم، سبټرکټ یې کړم، نو هره اندازه چې تاسو غواړئ په هماغه اندازه باندې به کلیک وکړئ او ډریګ به کوئ، هماغه اندازه به له موږ سره له دغه سلیکشن او انتخاب څخه کمه شي. نو که زه هر څومره وغواړم هر ځای وغواړم زه کولی شم له هغې څخه هغه سلیکشن ختم کړم او کم یې کړم. نو دا له موږ سره د سبټرکټ فرام سلیکشن کارو. بل که تاسو دلته راشئ په دغه پراپرټیز بار کې یو بل اپشن دی چې انټرسیکټ ویت سلیکشن. انټرسیکټ ویت سلیکشن له موږ سره څه کار کوي؟ که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم او راشم دغه کومې سلیکشنې چې ما کړي دي په ده کې زه فرضاً وغواړم کومه اندازه پرېږدم، د دې ریکټینګل تر نیمایي پورې تقریبا ما سلیکشن وکړو نو اوس د همدغه دوه سلیکشنو ترمنځ چې کوم سلیکشن او کومه ساحه تاسو ته ښکاري نو انټرسیکټ ویت سلیکشن د ټول په ذریعه باندې موږ کولی شو چې همدغه ځای سلیکټ کړو، باقی سلیکشن به له موږ سره ختم شي. که زه چیرته موس پرېږدم نو تاسو ګورئ چې هماغومره ساحه له ما سره سلیکټ شوه. یا د دې ریکټینګل له مین څخه یوه اندازه سلیکټ کوم، یعنی څومره اندازه سلیکټ کوم دومره اندازه زه سلیکټ کوم. دغه کوم ځای کې چې ما ګایډ لاین ولګول
نو زه راځم او همدغومره یو بل ریکټینګل ډرا کوم. نو تاسې د دغه دواړو ریکټینګلو ترمنځ ساحه چې ګورئ چې د دواړو په منځ کې راغلې ده نو انټرسیکټ ویت سلیکشن له موږ سره دا کار کوي چې همدغه د منځ ساحه یې سلیکټ کوي. که زه موس پرېږدم نو تاسې ګورئ چې هماغه ساحه له ما سره سلیکټ شوه. که تاسې یو سلیکشن کړی وي او وغواړئ دغه سلیکشن بیرته ډي سلیکټ کړئ یعنی بیرته یې لرې کړئ نو تاسې به راشئ دلته سلیکټ مینو ته او دلته به کلیک وکړئ په ډي سلیکټ باندې. که چیرته تاسې وغواړئ یو څه مو ختم کړي وي یا مو لرې کړي وي یا مو یو عمل ترسره کړی وي او هغه بیرته انډو کړئ بیرته یې راولئ نو په فوټوشاپ کې د دې لپاره شارټکټ کی ده کنټرول زی یا کنټرول زیډ. کنټرول زیډ چې کله تاسو څومره هم وهئ نو څومره کار چې تاسې په تیر کې کړی وي هغه به بیرته له تاسې سره انډو کیږي. او همدارنګه د ریډو لپاره یعنی هغه څه چې تاسې انډو کړي وي غواړئ هغه بیرته ریډو کړئ بیرته یې راولئ نو د هغې لپاره کنټرول شفټ زی یا کنټرول شفټ زیډ ستاسې سره شارټکټ کی ده. دا چې کله ما پریس کړ نو تاسې ګورئ چې له ما سره هغه څه چې ما انډو کړي وو بیرته ریډو شو. که چیرته تاسې وغواړئ بیکګراوند کې رنګونه اضافه کړئ په ریکټینګل شکل کې نو دا هم موږ د ریکټینګولر مارکي ټول په واسطه باندې کولی شو. له هر څه د مخه به تاسې راشئ څومره ساحه کې چې غواړئ رنګ اضافه کړئ هماغه ساحه به سلیکټ کړئ. لکه زه دومره ساحه د دغه بیکګراوند سلیکټ کوم. دغه ساحه چې ما سلیکټ کړله نو له ده نه وروسته به تاسې راشئ ایډیټ مینو ته او په ایډیټ مینو کې به فل ته راشئ. نو زه په فل باندې کلیک کوم او دلته ورته انتخابوم څه شی کلر. څه ډول کلر؟ دغه ډول یو ډارک ریډ کلر ورکوم. په ده باندې به اوکې کلیک وکړئ او دلته به هم اوکې کلیک کړئ. نو تاسې ګورئ چې هماغه اندازه باندې تاسې سره په بیکګراوند کې یو سور رنګ راغی. نو که تاسې وغواړئ چې دغه کوم ساحه چې سلیکټ ده بیرته یې ډي سلیکټ کړئ کنټرول ډي ووهئ هغه له موږ سره ډي سلیکټ شوه. همدارنګه که دلته تاسې وګورئ یو بل آپشن دی فیدر. فیدر له موږ سره څه کار کوي؟ تاسې که دغه ریکټینګل ته وګورئ دا چې ما ډرا کړی دی او په ده کې ما دغه رنګ راوړه نو د ده دغه ایجز هارډ دي دغه غاړې یې هارډ دي یعنی که تاسې دلته وګورئ همدغه یو رنګ دی او له هغه نه وروسته سپین رنګ راغلی دی. نو که چیرته زه وغواړم دغه ایجز له ما سره سافټ راشي نو د دې لپاره مونږ فیدر استعمالو. یعنی فرضاً زه دا کنټرول زیډ کوم او دا ډي سلیکټ کوم بیا هم راځم ریکټینګولر مارکي ټول ته او دلته دغه ډول باندې یو مارکي ټول ډرا کوم. نو که چیرته زه شفټ F5 ووهم او دلته راشم فل ته او کلر انتخاب کوم ورته یو دانه کوم کلر فرضاً دا کلر او اوکې کوم نو تاسې ګورئ چې دا د ایجز هارډ دي. نو زه دلته یو بل ریکټینګل هم ډرا کوم او په هغه کې ورته دغه فیدر 40 ټاکم انټر کوم نو دلته ما فیدر 40 ورکه. زه یو بل ریکټینګل هم ډرا کوم او دلته راځم ایډیټ ته فل ته کلر ته او دته هم همدغه کلر یا بل ډول کلر ورکوئ هر کلر چې تاسې وغواړئ ورکوم ورته او اوکې کومئ. نو تاسې د غاړې ګورئ چې د کې دغه رنګ سافټ دی یعنی هارډ نه دی د غاړې. نو دا و له موږ سره د فیدر کار. بل دی سټایل. سټایل کې که تاسې وګورئ دلته دی نارمل. نو که دلته زه راشم او په ده کې انتخاب کړم فیکسډ ریشیو نو فیکسډ ریشیو له موږ سره څه کار کوي؟ په دغه ډول باندې یو سلیکشن له موږ سره اخلي چې د هغه اوږدوالی او پلنوالی مساوي وي یعنی یو مربع ډوله شیپ له موږ سره راځي. اوس فیکسډ ریشیو ما انتخاب کړی ده او دلته زه په نیو سلیکشن باندې کلیک اخلم. که دلته چیرته زه یو سلیکشن ډرا کوم موس په هر ځای ته وړم د ده دغه اوږدوالی او پلنوالی له ما سره په یوه اندازه کې دي دغه ما ډرا کړم. دا ځکه په دې ډول باندې راغی چې دلته ما فیدر هماغه ډول په 40 کې پرېښی دی. که دا زه چیرته بیرته صفر کړم او دا کنټرول ډي کړم راشم یو نوی سلیکشن ډرا کړم نو تاسې به وګورئ چې دا یو مربع ډوله شیپ یو سلیکشن له موږ سره وشو. دا د فیکسډ ریشیو کار دی. بلکې دلته تاسې راشئ فیکسډ سایز ته تاسې راشئ نو په ده کې تاسې په خپله خوښه باندې یو سایز ورکولی شئ. فرضاً زه ویت ورکوم یا کوم پلنوالی چې د ده 100 پکسله او هایټ یا اوږدوالی د ده ورکوم 200 پکسله. اوس راځم او دلته یو ځل کلیک کوم. دغه سلیکشن چې له ما سره کوم کیږي د ده
اوږدوالی یا اوچتوالی چې دی هغه 200 پکسله دی او پلنوالی 100 پکسله دی. دا له موږ سره د فکسډ ریشو کار. که چېرته تاسې په یو ډاکومنټ کې وغواړئ ډېر دغه ډول سلیکشن یې ډرا کوي نو تاسې به دلته راشئ په دغه اډ ټو سلیکشن باندې به کلیک وکړئ او چې څومره وغواړئ هماغومره سلیکشن یې تاسې په یو ډاکومنټ کې راوستلی شئ او ډرا کولی شئ. اوس راځو بیا هم ریکټینګولر مارکي ټول ته او په ریکټینګولر مارکي ټول کې چې په دغه پراپرټي بار کې په کوم اپشن باندې موږ بحث وکړو د شارټکټ کی وایو. شارټکټ کی په ذریعه باندې څه ډول کولی شو. نو که چېرته زه وغواړم له دې سره نور سلیکشن هم اضافه کړم نو له کیبورډ څخه شفټ نیسم. شفټ به ونیسئ او هر څومره سلیکشن چې تاسې غواړئ ورسره اضافه کړئ هماغومره سلیکشن به نور هم ډرا کړئ. که چېرته تاسې وغواړئ له دغه سلیکشن څخه یوه اندازه سلیکشن کم کړئ نو تاسې به راشئ او له کیبورډ څخه به الټ بټن ونیسئ. دغه شارټکټ یې تاسې ته ښکاري. الټ چې مو کله ونیوه هر څومره سلیکشن چې تاسې له دې څخه کموئ هماغومره سلیکشن به انتخاب کړئ ورته او له دې څخه به یې کم کړئ. بل دلته موږ ویلی وو انټرسیکټ ویت سلیکشن نو د ده لپاره به تاسې شفټ او الټ دواړه ونیسئ او هر څومره سلیکشن چې تاسې غواړئ هغه به انتخاب کړئ او پرې به یې کدئ. نو تاسې ګورئ چې هماغومره اندازه سلیکشن له ما سره وشو. بل راځو په دغه ریکټینګولر مارکي ټول اپشن چې کوم ښکاري که په ده باندې تاسې لانګ کلیک وکړئ یا رایټ کلیک د ماوس وکړئ تاسې سره به دغه ډول یوه وړه وینډو خلاصه شي. له ریکټینګولر مارکي ټول نه وروسته الیپټیکل مارکي ټول دی. الیپټیکل مارکي ټول څه شی دی؟ که چېرته زه وغواړم یو سلیکشن په بیزوي ډول یا په دایروي ډول باندې ډرا کم نو د هغه لپاره موږ الیپټیکل مارکي ټول استعمالوو. نو که دلته تاسې وګورئ هماغه ډول اپشن دي لکه څه ډول چې موږ په ریکټینګولر مارکي ټول کې ویلي. هماغه ډول که چېرته وغواړئ نوی سلیکشن ډرا کوئ پخوانی سلیکشن له تاسې سره ختمیږي همدارنګه غواړئ له دغه سلیکشن سره نور سلیکشن اضافه کړئ اډ ټو سلیکشن باندې به کلیک وکړئ او همدارنګه غواړئ له دې څخه یو اندازه سلیکشن کم کړئ نو تاسې به سبټرکټ فرام سلیکشن باندې کلیک وکړئ او له دې څخه به سلیکشن کم کړئ. او که چېرته غواړئ چې تاسې یو بل سلیکشن هم ډرا کړئ او د دواړو سلیکشنو ترمنځ چې کومه ساحه راغلې ده هغه انتخاب کړئ نو تاسې به انټرسیکټ ویت سلیکشن باندې کلیک وکړئ او هماغه اندازه به ورته سلیکټ کړئ. نو دا هماغه اپشن دي په تیر کې چې موږ ویلې وي. نو په دې کې به انشاءالله دومره مشکل نه وي. بل به راشو دلته به وګورو سنګل رو مارکي ټول دی او سنګل کالم مارکي ټول دی. دا هم دومره نه استعمالیږي. دا سمپل تاسې سره د یو پکسل په اندازه باندې یوه رو سلیکټ کوي او که چېرته تاسې دغه بل سنګل کالم مارکي ټول باندې کلیک وکړئ نو دا تاسې سره د سنګل کالم په یعنی د یو پکسل په اندازه باندې یو کالم سلیکټ کوي. یعنی دا تاسې سره د یو پکسل په اندازه باندې عمودي ساحه سلیکټ کوي او دغه بل چې دی دا تاسې سره په یو کلیک باندې د یو پکسل په اندازه افقي سلیکشن کوي. د پراپرټي هم لکه د نورو په ډول دي. اوس به راشو دغه ریکټینګولر مارکي ټول الیپټیکل مارکي ټول او ورسره دغه نور دوه مارکي ټولې چې یو سنګل کالم مارکي ټول او بل سنګل رو مارکي ټول د ځینې مثالونه به وایو عملاً به ورباندې کار وکړو چې څه ډول یې استعمالولی شو په کوم ځای کې په ډیزاین کې یا په بیک ګراوند ریموف کولو کې په کوم ځای کې زموږ په درد خوري. نو اول به موږ راشو او فوټوشاپ ته به یو څه اندازه تصویران امپورټ کړو. که چېرته تاسې غواړئ چې فوټوشاپ ته یو څه تصویران یا نوره ډیټا را امپورټ کړئ نو تاسې به راشئ فایل ته او په اوپن باندې به کلیک واخلئ چې شارټکټ کی ده کنټرول او. نو زه په کنټرول او باندې کلیک اخلم نو ما دغه یو څو انځورونه له انټرنیټ څخه را ډاونلوډ کړي دي. زه ترې یو دوه دانې انتخابوم او اوپن باندې کلیک کوم. کله چې ما په اوپن باندې کلیک وکړه نو دغه دواړه انځورونه ما سره فوټوشاپ کې اوپن شو. دغه ټیبز له لارې تاسې کولی شئ چې هر یو انځور غواړئ انتخاب یې کړئ انتخابولی شئ. نو لومړی مونږه ریکټینګولر مارکي ټول ویلی وو راځم ریکټینګولر مارکي ټول انتخابوم او همدغه ساحه که چیرې زه وغواړم په دې انځور کې چې دا ساحه زه له دې څخه لرې کړم او په بل ځای کې پیسټ کړم یا یې ته بیخي لرې کړم او د ده شاته وغواړم یو انځور راوړم یا هر څه او یو فریم په ډول باندې تبدیل کړم. که وغواړئ پی ان جي سیو کړئ
نو تاسو باید لومړی دغه بیک ګراوند ریموو کړئ. نو که تاسو وګورئ دغه بیک ګراوند ریکټینګل شکل لري، زه ریکټینګولر مارکی ټول سلیکټ کوم او له دغه ځای څخه زه لږ زوم کوم، له دغه ځای څخه سلیکشن شروع کوم تر هغه ځای پورې چې زه دغه ټوله ساحه سلیکټ کړم. نو تاسو ګورئ دومره ساحه ما سلیکټ کړله. که وغواړئ چې دا له دې ځایه لرې کړئ، لومړی به راشئ دغه بیک ګراوند لیر چې دی دغه لاک باندې به کلیک وکړئ او انلاک به یې کړئ، یا بله لاره یې دا ډبل کلیک به ور باندې وکړئ او اوکې به یې کړئ، دا به تاسو سره انلاک شي. نو که وغواړئ دا له دې ځای څخه ډیلیټ کړئ، له کیبورډ څخه به د ډیلیټ بټن ووهئ، دغه ساحه له تاسو سره ډیلیټ شوه. کنټرول ډي به ووهئ نو تاسو سره به هغه سلیکشن ډي سلیکټ شي. کنټرول 0 به ووهئ، دغه هر څه به سکرین کې فټ کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه ساحه له موږ سره ترانسپیرنټ شوه او که تاسو هر ډول تصویر هر څه وغواړئ دغه بیک ګراوند شاته یې راوستلی شئ او فکس کولی شئ. راځم دغه بل تصویر ته. دغه تصویر کې که تاسو وګورئ دغه دیوالي ساعت دی، د شیپ او شکل څه ډول دی، دا یو دایروي شکل دی. نو د ده لپاره موږ ویلو الیپټیکل مارکی ټول. الیپټیکل مارکی ټول به تاسو سلیکټ کړئ. تاسو وغواړئ دغه ساعت انتخاب کړئ، تاسو ته دقیق اندازه پته نه لګیږي چې له کوم ځای څخه شروع وکړئ. نو د دې لپاره موږ څه کولی شو چې یو پرفیکټ سرکل ډرا کړو. یو پرفیکټ یعنی هغه داسې یو سرکل چې هغه داسې یوه دایره چې د هغه اوچتوالی او پلنوالی بیخي مساوي وي او ګرد شکل کې واوسیږي. نو تاسو به لومړی راشئ دلته او که چیرته تاسو سره دغه رولر اوپن نه وي نو تاسو به راشئ ویو ته او دلته به تاسو په څه شي باندې کلیک واخلئ، رولرز باندې، یا هم شارټکټ کی له لارې تاسو کولی شئ کنټرول آر ووهئ، له ما سره هایډ شو. کنټرول آر که بیا ووهئ دغه رولر له ما سره آن شو. نو تاسو به یو عمودي رولر دغه ته انتخاب کړئ او دلته به راشئ دغه د ساعت شیپ چې دی دغې د غاړې سره به یې برابر کړئ او دلته به یې هم د ساعت له دغه ډول غاړې سره برابر کړئ. نو دلته دغه دواړه ګایډلاینې چې له یو بل سره قطع شوي دي له همدغې نقطې به تاسې سرکل ډرا کړئ او ورسره به له کیبورډ څخه شفټ ونیسئ. شفټ که تاسې چیرته له کیبورډ څخه ونیسئ نو دا له موږ سره پرفیکټ سرکل راځي، یعنی د هغه اوږدوالی او پلنوالی به مساوي وي. یعنی که چیرته زه دا بېرته ډي سلیکټ کړم او شیپ ونه نیسم نو تاسې ګورئ چې هغه سرکل له موږ سره سم نه راځي، یعنی داسې بېزاوي ډوله راځي، نو غلطیږئ پکې. دا به بېرته ډي سلیکټ کړئ او شیفټ به ونیسئ، په دغه ډول باندې به تاسې دغه هر څه سلیکټ کړئ. فرضاً زه دومره غواړم دغه اندازه ما سلیکټ کړه، را به شئ ایډیټ ته، کاپي ته، دا ما کاپي کړله، بیا به ایډیټ ته راشئ او پیسټ باندې به کلیک وکړئ. دا موږ سره په یو بل لیر اضافه لیر کې دلته پیسټ شوه. نو زه به موف ټول سلیکټ کړم او هر ځای ته چې وغواړم دغه ساعت زه موف کولی شم. فرضاً یو زه دلته راوړم. بل که چیرته تاسې وغواړئ دغه کاپي او پیسټ د کیبورډ له لارې وکړئ نو له کیبورډ څخه تاسې کنټرول جے ووهئ نو تاسې ګورئ چې دلته موږ سره دغه ساعت لیر بیا هم کاپي شو او تاسې چې هر ځای کې وغواړئ همالته یې وړلی شئ. بله لار یې د الټ بټن ونیسئ او دغه انځور موف کړئ نو تاسې سره به له دغې څخه یوه کاپي واخیستلی شي. بل که تاسې چیرته وغواړئ دلته دغه الیپټیکل مارکی ټول سلیکټ کوم نو که زه چیرته یو سلیکشن ډرا کوم تاسې ګورئ چې دا له ما سره د چپ اړخ څخه ښي اړخ ته او له پورته څخه لاندې یو سرکل ډرا کیږي. نو که تاسې چیرته وغواړئ دا د بیخي له منځ څخه ډرا شي نو دا به لومړی ډي سلیکټ کړئ او را به شئ په هغه انځور یا هر څه چې تاسې سلیکټ کوئ په منځ نقطه باندې به دغه کرسر پرېږدئ او له کیبورډ څخه به د الټ بټن ونیسئ ورسره. فرضاً زه دغه سلیکشن ډرا کوم الټ نیسم نو تاسې ګورئ چې دغه سلیکشن له موږ سره له دغه سینټر څخه لویږي او کوچنی کیږي. نو که چیرته تاسې وغواړئ یو پرفیکټ سرکل ډرا کړئ ورسره شفټ به هم ونیسئ نو دغه دایره به له تاسې سره پرفیکټ راشي. فرضاً زه دومره غواړم دغه ساحه سلیکټ کړم، سلیکټ کولی شئ او له هغه وروسته چې تاسې هر څه وغواړئ هغه ورباندې کولی شئ. نو دا زه بیرته کنټرول ډي کوم. نو دا د الیپټیکل مارکی ټول او ریکټینګولر مارکی ټول عملی مثالونه وو. بل موږ سره په دغه مارکی ټولز کې دوه نور ټول وو، سنګل رو مارکی ټول او بل سنګل کالم مارکی ټول. دا دومره استعمال نه لري خو یو ساده استعمال به زه دلته تاسو ته وایم چې د ګایډلاین
په شکل تاسو استعمالولی شئ. هغه هم تاسو دلته دغه رولر نه کولی شئ، خو البته که چیرته وغواړئ د لارې هم کولی شئ. نو زه سینګل رو مارکې ټول انتخابوم او دلته لاندې راځم، یو نیو لیر اخلم د بیک ګراوند لیر د پاسه. نو دلته زه یو کلیک کوم، دغه کومه ساحه چې له ما سره انتخاب شوه نو دا زه فل کوم له یو رنګ سره. څه ډول رنګ سره؟ هر ډول رنګ چې غواړئ. له دې ځایه تاسې هم کولی شئ رنګ انتخاب کړئ او شارټکټ موږ ویلی د فل لپاره چې یو رنګ زه فل کوم. نو څه شی وهم؟ الټ بیک سپیس. الټ بیک سپیس چې کله ما ووهه نو دغه ځای کې له ما سره یو رنګ فل شو. کنټرول ډي زه وهم، دغه رازوم کوم. تاسې ګورئ چې دلته ما سره یو رنګ فل شو او دغه زه د ګایډ لاین په شکل باندې استعمالولی شم. او همدارنګه همدغه ډول تاسې د سینګل کالم مارکې ټول لپاره هم کولی شئ. انتخاب به یې کړئ. که چېرته د لپاره غواړئ تاسې یو بل کلر انتخاب کړئ. زه دغه سور کلر انتخابوم. الټ بیک سپیس به ووهئ او کنټرول ډي به یې کوئ. نو تاسې ګورئ چې تاسې سره یو بل لاین په سور خط کې راغلی. نو دا دوستانو د مارکې ټول په هکله یو لنډ ویډیو او یو لنډ درس. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، خدای مو مل شه.